د دغه بیتو څخه مخکې پرون که ستاسې په یاد یو بیت زموږ څخه پاته سوی و هغه په یاد یا بیت کوم بیت دی نو هغه تاسو نه دی جوړ کړی گرچنان بشکست مر روزا تو را در شکست بند پیچ و برتر آ گرچنان بشکست کڅم ډوډۍ ماته کړل مر روژې تو را تا لره یعنی تا چې روژه نیول خو ډوډۍ دې ماته سول یعنی د ډوډۍ پروګرام دې خراب سو د ورځې دې 2 واره یا 3 واره ډوډۍ خوړل هغه ډوډۍ اوس نسې خوړلی خو روژه دې نیولې ده سر مو خلاصو که څم روژې ستا د ډوډۍ ترتیب در خراب کړي ستا ډوډۍ ماته کړل مخکې خو مولانا سمر په اول بیت کې وویل ولګر ندارد صبر زین نانجان حسه که چیرې ستا روح د دغه ډوډۍ څخه صبر نشي کولی نو کیمیا راګیر کیمیا در واخله و زر ګردان تو میس هغه خپل زر په میس په زر وګرځوه یعنی شیخ ته لاس ور وغځوه ښه گرچنان بشکست مر روزا تو را که څم ډوډۍ ماته کړل ستا د ډوډۍ ترتیب در خراب کړي هغه امر د روژې تو را تا لره هغه کار د روژې چې شیخ درته وایي ته روژه ونیسه ته خوراک لږ کوه او دا کوه ستا د ډوډۍ ترتیب در خراب کړي لیکن چې ماتې کوي نو هر مات شی خو جوړونکی لري که نه لري نو در شکسته بند بیرته شکسته بند ته پیچ و هغه ته راوګرځېږه و برتر او بیرته تر هغه ښه راسه لوړ راسه بیرته شکسته بند ته راسه هر شی چې مات شي جوړونکی لري که نه لري دا دیوال چې چپه سي بنا لري که نه لري یو شی چې مات شي بیرته جوړیږي یو ماشین دی چې خراب سو مستری ته به وړې مستری در جوړي وسوځل سو چابک لاړ شي مستری ټینګ ورته وروره زه دا ماشین نه وړم در څو چې جوړې نه کړي هغه به مستری به ته به ورسې هغه مستری به هغه ماشین جوړ کړي او کېدای چې تر پخوا ښه جوړ نو در شکسته بند هغه مات شي جوړونکي لره چې الله جهودي او یا شیخ دی پیچ په هغه باندې راوګرځېږه او برتر او بیرته لوړ راسه یعنی ځان ناکامۍ ته مو ورکوه چون شکسته بند آمد دست او چې کله شکسته بند رالی دست او لاس د مرشد د مرشد و د پیر لاس چې دی هغه شکسته بند دی یعنی اول د واره دی تا ته خشکه کوي اول د واره تا په جنجالو اخته کوي اول د واره تا ته قسم قسم عبادتونو دا شوی د پاره د دې چې ستا نفس مات کړي او ستا نفس په ډوډۍ اباد و هغه ډوډۍ هم در ماته کړل هغه ډوډۍ هم ایسته کړل نفس هم مات کړي خو چې مات یې کړي بیرته د لاس ته شکسته بند لاس دی نو خامخا بیرته دا دی جوړوي ته چې دا ماشین و مستري ته ورلې دغه مستري دا ماشین دغسې جوړوي او که یوه پلا پیچونه خلاصوي پرزه کوي وروسته یې بیا جوړوي اول پرزه کیږي پیچونه ټول خلاصیږي وروسته د هغه څخه نو بیا دی جوړ کړي بیا بیرته بندوي ولې خدای شکسته بند دی شکسته بند څه معنا یعنی مات شی جوړونکی نو دی هغه شی یې پلا ماتوي بیا یې جوړوي شیخ ورته چې ورسې هم ته چې د خپل د بدن ماشین وروړې دی یې پلا کوشش کوي چې تا نفس تر مات کړي اول د نفس د ماتېدو کوشش کوي چې د نفس ماتېدو کوشش یې وکړي پس د هغه څخه چې نفس مات سو بیا نو ستا د وجود و ستا د آخرت پیوندونه درته سموي نو چون شکستبند چې شکستبند آمد رالی دست او لاس ته د شکستبند دی یعنی مات شی جوړونکی دی پس رپو جوړوالی آید راځي یقین زی شکستی او نو که چیرې ده بیا ماتول کول ستا نفس یې در ماتوي نو ته په دې پوه سه چې حتما رپو جوړوالی راځي گر تو آن را بشکنی گوید بیا تو درستش کن نداری دست و پا تا گر تو آن را بشکنی که چیر تا هغه مات کې اوس مولانا سمبرک وایي دا کوم عبادتونه چې دي چې دا کوم شیخ راته ویلي وایم نو دا زه ولې شیخ ته ورځم پخپله بیا لکه نه دی اوس په خلکو کې مشهوره په دا ډېر خلک مشهوره وایي وروره شکر څه کوې
هلته په یو کنج کې ته هم کښېنه خپل مسجد کې کښېنه یا په کور کښېنه قرآن شریف وایه الله الله وایه بس هغه ذکر دی نه دا بیا پیر څه کوي ذکر بیا پیر ته څه ضرورت لري چې خامخا به ته پیر ته ورځې ذکر دی هلته کښېنه خپل الله الله وایه سبحان الله وایه بس هغه ذکر دی نو چې ذکر دی پیر ته ضرورت دی وایي نسته او ته په جواب کې ورته سمه ده ورور خوښه مې ده ستا ښه خبره ده ډېره ښایسته خبره دې وکړل هر سړی چې ښه ذکر کوي پیر ته ضرورت نه لري صحیح خبره نو اوس یې ته راکړه یو مثال خیر نو راکړه په دې ټول د هرات ښار د دغه سره څه تر هغه سره پورې وغواړه ما ته هغه ذاکرین راوښیي چې په مسجد کې ناست په ځای کې ناست سبحان الله وایي یو ساعت دوه ساعته ناست ټول ورځ په ذکر په عبادت باندې تېرېږي په الله الله ویلو یې تېرېږي او د ذکر د چا څه نه یې اخیستی راویښه یو سړی یو راوښی دوه راوښی درې راوښی څو کسه به راوښی نو شاید 15 کسه په ګرد هرات کې نه کې پیدا شاید په ټول مملکت کې ډېر د ګوتو په شمار خلک پیدا کړي شاید هغه نه کې پیدا نو ذاکرین چې د پیرانو څخه ذکرونه اخیستي هغه نو زه تا ته در وښیم په سوو به در وښیم په زرو به در وښیم په لکو نفر به در وښیم چې هلته ناست خپل ذکرونه کوي زه هم وایم چې ته ذکر وکړې پیر ته ضرورت نشته اما نو ته ذکر څنګه کوې کوم دې چې کولی شې چا کړي کوم دې چې کېږي یوه ورځ به وکړې ورته کښېبنې سبحان الله ووایه بیا وایه 1000 واره بیا وایه 10 واره بیا وایه 20 واره بیا وایه سبا درته پاتې دا لکه بعض خلک په دکانداري باندې نوي عادت کېږي یوه ورځ دکانداري ته ښه سهار وختي ورسې ګرد کارونه باندې پرېږدي سهار وختي ورسې مازدیګر ماښام ځینې راشي ګرد ورته تېر کړي دا امنیت یې چې بیا به نو زه سمه دکانداري کوم بل ورځ چې ګورې دغه دي پر لاړو سودا نه وشی نه وي هلته ناست وم درا خدا ښه دی چې د دې په صندلي کې ناست یم هغه په خپل صندلي کښېنه بیا 4 ورځې مورځ پاته دا څه شي دي په خپل سره دکانداري شروع کړه اوس که دی داسې وایي چې د یو چا دکاندار شاګرد شوی وای د دکاندار شاګرد شوی وای وخت یې په شاګردي کې تېر کړی وای یو څو کال د دکاندار شاګردي کړی وای چې یوه ورځ ناوخته ورغلی وای هغه دکاندار یې چپلاخه والی وای چې نه وای ورغلی نو یو څو لښتې والی وای ته چېر تللی یا یې تنخوا ځینې ګرځولی وای بیا ولاکې ویلي وای چې پرون شی نه وي اوس عصمت الله جان دی دلې ناستې ښه غرمه شي ښه چې 12 بجې شي بیا ټاکي اوس به نو ورسه هم دکاندار دا چیز دی یو د خپل سره دکانداري ده یو دا چې سړی شاګرد شوی د دکاندار شاګرد شوی هغه چې د دکاندار شاګرد شوی هغه وایي بس ما ورځ په کور کې نه تېرېږي د احمد د جمعې ورځ راباندې وغمیږي هغه ګر سره د کور کې ورځ نه تېرولی او سهار ماښام په دکان کې ناست دی خوشحاله دی هغه وایي کاشکې د شپې هم دکانداري کېدلی چې زه ناست وم بل بیا هر ګولی 15 دقیقو ته حساب کېږي خریدار راځي که نه راځي که خریدار نه راکړی وای نو دلته چې کوم په کور کې به د دې سره ناست وای په صندلي کې نو څه مې کول دغه فرق شته نو ذاکر هم داسې دی یو هغه دی چې د استاد سره ذکرونه کړي د مرشد سره ذکرونه کړي د هغه سره عادت شوی هغه ټوله طریقې و طرز و شان ټول ورښولي هغه یو رقم ذاکر وي هغه په ذکر هم پوهېږي عادت یې هم پوهېږي دوامدار یې هم کولی شي په هر شکل یو دی چې په خپل سر په خپل سر نو لکه د خپل سر دکاندار سودا هم نه کېږي ذکر کوي په خوند هم نه پوهېږي په چم هم نه پوهېږي یو ورځ د سبحان الله ذکر کوي بل ورځ استاد ته سبحان الله خو الحمدلله ډېر ثواب لري ولې الحمدلله نه بل ورځ بیا وایي نو تر دې خو لمونځ ډېر ثواب لري خو لمونځ به ډېر کم بیا چې 2 رکعت لمونځ بل ورځ به خو د قرآن شریف وایم هغه ګرګر د ځای پاتې شي راځي خو د عیال روژې هم فرض دی هغه ذکر د عیال پر روژې باندې ودرېږي دا چیز دی د خپل سره شروع کړي نو مولانا صاحب دغسې وایي چوش گر تو آن را بشکنی گوید بیا تو درستش کن نداری دستفا گر تو آن را بشکنی که ته راولاړ شې خپل هغه لاس مات کې گوید درته وایي د شکسته بند درته وایي بیا راسه تو درستش کن ته راسه چې جوړ کړه لاس دې مات شوی دی تا مات کړي ته په خپله راسه و دا لاس وګورې او وایي دا شکستهبان غلط جوړ کړی دی دا خو غلط جوش خوړلی دی هکه راله خپل لاس په خپله مات کړي
چې خپل یې مات کې نو شکسته بند درته وایي بیا راسه تو درسته شکسته نو ته جوړ کړه راسه نو چې خپل دې ماتولی سره جوړ نداری دست پا اتب نو لاس پښې نه لري لاس به دې ماتي یا به دې پښه ماتي لاس پښې به نه به شي جوړولی نو نفس هم داسې دي چې ته په خپل سر راولاړ شې خواري پر تیرې کې په خپل سر ریاضتونه وکړې په خپل سر روژې نیسې په خپل سر کارونه کوې نفس خو به مات کړې صحیح دي جوړېده بې په چا کې جوړې بې په چا نفس خو چې مات شي جوړېدم غواړي نو ته بې جوړې په چا جوړېدو دپاره خو مرشد ته ضرورت شته صحیح دی ته به نفس ته ووایه ورته کښېنه په مسجد کې کښېنه 2 ساعته هر ورځ بیا 2 ساعته کښېنه 5 ساعته بیا کښېنه جوړه یې په چا دا خو دې مات کړي جوړ به څنګه کړي نو پس شکستن حق او باشد که او مر شکسته گشتره دا ندرفو پس شکستن نو ماتول حق او حق ده هغه باشد دی که او چې هغه مر شکسته گشتره هغه مات سوي لره دا نپوهېږي رفو جوړوالی اوس نو راځي خپل سبق ته تعجب کردن آدم علیه السلام از ضلالت تعجب کول د آدم انسان از ضلالت ابلیس لعین چې د ابلیس لعین د ګمراهۍ څخه تعجب وکړي او عجب اوردنې او عجب کول د عجب دا معنی چې خپل ځان ښه خوند ورکړي چې زه خو الحمدلله خلکو ته وسوسې نه ورچوم خلکو ته مشکل نه جوړوم خلکو ته د خلکو د ګمراهۍ باعث نه یم او دا شیطان چې دی دا د خلکو د ګمراهۍ باعث دی نو شیطان ته تعجب وکړي چې دی څونه دلاور دی د خدای په مقابل کې او د خپل ځان ښه خوند ورکړي چې زه خو شکر هغونه دلاوري نه لرم روز آدم بر بلیس کو شقیست از حقارت و زیافت بنگریست روز یو ورځ آدم علیه السلام بر بلیس پر هغه شیطان باندې کو شقیست چې هغه بدبخته دی از حقارت د خوارۍ څه و زیافت د ناکامۍ و د ناچلۍ څه بنګري کړه داسې ورته تبر څونه ناکامه ناچله او خوار مخلوق دی خیش بینی کرد و آمد خودگزین خنده زد بر کار ابلیس لعین خیش بینی خپل ځان ته کتل یې کرد وکړل و آمد رالی خودگزین خپل ځان خوښونکی رالی خپل ځان ښه خوند ورکړي خنده زد خندا یې وکړل بر کار ابلیس لعین پر کار د ابلیس لعین باندې چې ابلیس لعین خو داسې لعین دی او داسې بدکارونه کوي بانگ برزد غیرت حق کی صفی تو نمیدانی ز اسرار خفی بانگ برزد آواز باندې وکي غیرت حق غیرت ته خدای تعالی که ای صفی چې ای آدم صفی الله ای هغه بنده چې زما مختاره بنده زما خوش بنده تو نمیدانی ته نه پوهېږې اسرار خفی د پټو اسرار څه الله تعالی ورته زما په پټو اسرارو ته نه خبر پوستین را باژگون اگر کند کوه را از بیخ و عذب برکند پوستین را دا پوستین باژگونه سرچپه گر کند کی کوه را غرب از بیخ و بیخ د بنیاد څه برکند و بکاږي پښتانه نه وایي پښتو کې داسې متل دی وکړه مې پلا پوستین سرچپه درته واغوستی که مې پلا پوستین سرچپه درته واغوستی څه به در وکړم د پوستین سرچپه اغوستل دا معنی یعنې ته زما په مهرباني او په ښه خندا او په ښو اخلاقو عاده کې که مې یوه پلا درته سترګې سرې کړلې او سترګې مې در باندې راغټې کړې در باندې راسترې مې کړلې او خوله مې در باندې راخلاصه کړل هغه څه به درته ووایم او هغه کارونه به در سره کړل چې چا به د چا سره نه کړل دې ته د پوستین چپه اغوستل وایي نو مولانا سمبرک وایي که یوه پلا د الله جل جلاله غیرت پوستین درته چپه کړي یعنی دا اوس که د لطف د مهرباني معامله در سره کوي که یوه پلا بله کوم معامله در سره شروع کړل کوه را غر از بیخو عذبن برکنه غر به د بیخو د بنیاده څه وکاږي پرده صد آدم آندم بردرد صد بلیس نو مسلمان آورد پرده صد آدم پرده د سل آدم و آندم هغه ګوړې به بردرد سره کی چې سل آدم یې صد آدم علیه السلام یې پرده به سره سي او په ګناه باخته سي صد بلیس نو مسلمان آورد سل ابلیس نو مسلمان چې نوی مسلمانان آورد را ګوړې ابلیسان به ټول شیطانان مسلمانان سي او انسانان به کافران سي که پوستین سرچپه سو نو ته ولې داسې تا په حقارت باندې و ابلیس ته وکتل
یعنی دا منه چې داسې به نه کوې چې الله جل جلاله قدرت او قضا و قدر در سیر سی. گفت آدم توبه کردم زی نظر این چنین گستاخ نندیشم دیگر. اوس د مولانا سامبرک مطلب دا دی وای بازار کې چې رویني ووینې د کوچنیانو یا د ځوانان په دا روینیانو پسې ډبرې غورځي، روینیان یې ډبرې پسې غورځي، وای دا رویني دي په سپکه ورته ګوري بې عزته کوي. ولې وروره خو دا رویني دي. نو چې رویني دي نو ستا یې د خیر ستا بنده دي. و د رویونو څه بد یو څه روین بد شی دی، اما هغه شخص چې په مبتلا دی پر هغه زړسوی وکړه بد مزنې وړه. زړسوی دغه دی چې بس که دې په وسه پره ده نو کوشش وکړه یو دوا وکړه یو نصیحت ورته وکړه یو طریقه ورته وکړه چې دا ورځ دې پاتې. که دې هېڅ خوا په وسه نه وپره یو ډاکټر ووښه یو لار ووښه دوا ووښه. هغه دې هم په وسه نه وپره په دغه په زړه کې خو یې ښه دعا ورته وکړه یا الله څنګه ښه ځوان دی، څنګه ښه وجود خدای تا ورکړی دی، څنګه ښه مخ و بدن خدای تا ورکړی دی، اما په دغه فاسد عمل په دغه خبیث عمل اخته دی. خدای ته خو د دې خبیث عمل څخه خلاص کړي یا الله ته خو د محتاجۍ خلاص کړي. شراب خوره دې ولیدي، زناکاره دې ولیدي، یو بې نمازه دې ولیدي، دا مه کوه چې ته په سپکه سترګه ورته وګورې. وضو خو نه تعلیم یم په مسجد کې ولاړ یم څلېرویشت ساعته مسجد زما دی، د فرضو سره څنګ ته سنت هم کوم، د سنتو څنګ ته نفلونه هم کوم، او دا خبیث چې دی دا ګسر فرض لمونځ نه کوي او نو ته هغه ته په سپکه سترګه ګورې ځان خوند درکوي. داسې مه کوه چې داسې سړی ووینې چې هغه بې نمازه دی ته فورا باید په خپل زړه کې و الله ته راجع شې و یا الله ستا د شکرونو حمد به زه ستا شکر او حمد به زه څنګه ادا کوم چې ما ته دې د لمانځه توفیق را کړی دی او دا خواره کوي چې د لمانځه توفیق نه لري. یا الله ته د لمانځه توفیق ورته ورکړه. که د حکومت سړی وي چابک په ورسې دا سړی به ونیسې حکومت کې به یو چا ته ووایه یو قاضي ته به ووایه وایه دا سړی لمونځ نه کوي وینې په دې شرط چې تا ته معلوم وي چې لمونځ نه کوي. داسې نشته د ځانه ګمانونه کوي لکه مسلمان راسې په روژه کې لاس پرېږدي انګور یې پرېولل خپل به یې عیالو ته یې وړل طالبان سکام پرې پورته کړل. ته روژه خورې نو تا کله ولیدې چې هغه روژه خوړل؟ خپل عیال ته اخیستې وه، کوچني زوی ته یې اخیستې وه، مازې دل یې پرېوله. نو تا چیرې ولیدې چې باره دې نو حکم پر وکړي چې تا هلته روژه خورې په سکام دې ووایه دا رقم نه. یا چې په سترګو یې ووینې چې دا سړی لمونځ نه کوي ستا سره ناست یا دلته ناست ګرده ورځ تا ورته کتل لمونځ یې نه وکړي چې نه یې وکړي. او نو که د حکومت سړی حکومت ته به بوځې حکومت ته به په لاس ورکړي حکومت به سزا ورکړي قاضي به سزا ورکړي. د څه دپاره؟ نه د دې دپاره چې تا د سره دښمني ده بلکې د دې دپاره چې ګوندې خدای وي اصلاح سي خالص و خالص به دې د اصلاح نیت وي او په عین حال کې به بیا تانیې نه ورکوي. هم لاګي شناسه یبه لاګي ووه دونه لوی سر دې دی دونه لو بدنه خدای درکړی څنګه لمونځ نه کوې نه شرمېږې د هلکان څه نه شرمېږې د کوچنیان څه نه شرمېږې. خبرې نه مه ورته کوه خور ستا د قاضي صاحب پوه سو سزا یې پوه سوه وایي لس لسې واوسته لس لسې ووایه په تا پورې خو د خبرو اجازت نو نه لرې. تانه مه ورکوه چاته پیغور چاته مه ورکوه. هغه څه چې شریعت وایي هغه کار وکړه چې شریعت نه وي درته ویلي کار مه کوه. مولانا څه دغه مطلب لري. نو حضرت آدم علیه السلام چې دا کار وکړي چې د ابلیس و ابلیسي ته یې وکتل او د ځان وښه ته یې وکتل نو په زړه کې چې دغه یو شی پیدا سو او په زړه کې دا خدای تعالی جو غیرت بس دستې په دستې تنبیه ورکړل چې مه کوه داسې. نو حضرت آدم علیه السلام مناجات شروع کړي. گفت آدم توبه کردم زی نظر این چنین گستاخ نندیشم دیگر. گفت آدم علیه السلام توبه کردم خدایا توبه می وکړه زی نظر د داش کتو څه یا الله زما په ژوند بیا ولا کده صورت وګورم په داسې نظر این چنین گستاخ داسې په ګستاخی باندې نندیشم فکر نکوم دیگر بلواری خدایا د داسې ګستاخی فکرم نه پیدا کوم.
یا رب این جرأت ز بنده عفو کن، توبه کردم می نگیرم زین سخن. دا هدایت دی و ټول انسانانو ته، و ټول حاضرو انسانانو ته، و ټول شاګردانو ته چې پخوا چې کوم نظرونه درڅه سوي دي، پخوا چې مو داسې کارونه کړي، پر هغو توبې وکاږئ، ووایست. و یا رب این جرأت، ای رب دغه جرأت و دلاوري زی بنده د بنده څه عفو کن. خدایه څه دلاوري مې وکړل، یا الله ته خو عفو راته وکړې د دغه دلاوري. توبه کردم، توبه مې وکړل، مې نه ګیرم، ما منیسه زین سخن د دې خبرې څه. خدایه په دې خبرو په داسې کارونه چې پخوا راڅه سوي دي ما مه ماخوذه کوه، عفو راته وکړه. یا غیاث المستغیثین اهدنا لا افتخار بالعلوم والغنا. یا غیاث المستغیثین، ای غیاث المستغیثین، مستغیثینو. یا غیاث ای کمکی، ای کمک کوونکی، المستغیثین د کمک غوښتونکو. اهدنا موږ ته هدایت وکړه. لا افتخار فخر نسته بالعلوم، په علومو سره، والغنا په غنا سره. خدای نه په علم سړی باید فخر وکړي، نه په پیسو باید سړی فخر وکړي. د فخر ځای قطعا د انسان لپاره نور شته نه. خدایه بس موږ ته هدایت وکړه. لا تزغ قلبا هديت بالكرم واصرف السوء الذي خط القلم. لا تزغ، خدایه مکژوه قلبا هغه زړه هدیت چې ته هدایت ورکړی بالکرم، په خپل کرم سره. یا الله چې په خپل کرم او مهرباني سره تا کوم زړه ته هدایت نصیب کړی دی، خدایه ته هغه زړه د کږېدو وساته چې بیا به نور فکرونه په نظر کې راځي او بیا به په نور کارو اخته کیږي. واصرف السوء، وګرځوه هغه بدي، الذي هغه خط القلم چې جوړ کړی د نوشته کړ د قلم او قلم، چې په قضا او قدر کې کم بد نصیب زموږ دپاره لیکل سوی، خدای هغه زموږ څخه وګرځوه. بگذرد از جان ما سوء القضا و مبر ما راز اخوان الصفا. بگذران تیر که لری که از جان ما زموږ د بدن څخه سوء القضا، ابد قضا، کوم څه چې په تقدیر کې زموږ دپاره لیکل سوي او بد شاني، خدای هغه زموږ څخه ایسته کړه. په دعا سره خو چې تقدیر کې یو آفت لیکلی، هغه هم خدای تعالی ایسته کوي، په دعا سره هغه ردیږي. نو تم د زړه د اخلاص دعا وکړه. و مبر موړه ما را موږ د اخوان صفا، د اخوان صفا څخه یعنی هغه برادران، هغه د طریقت ورونه چې ټوله په خپل باطن کې سره صفا دي او صفایي حاصلوي، د الله جل سره معامله صفا کوي، د دغه ورونو څخه موږ مه ایسته کوه. خدایه داسې مه کوه، خدایه داسې نه وي چې مطلب موږ د دې طریقت کې داخل یو، په دې نعمت باندې اخته یو، خدای تعالی ښه نعمتونه راکړي دي، اخر ځینې بې نصیبه سو او ځینې محرومه سو او پر بله ځینې ولاړ سو. یا الله داسې مه کوه. تلختر از فرقتی تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. تلختر دیر ترخ از فرقتی تو د جداوال سستا هیچ بل هیچ چی نیست نسته. خدای هیچ چی دغه اندازه ترخ نه دی لکه ستا جلاوالی چې څوک ستا په محبت نه یخته. بی پناهت بیل پناه ستا څخه غیر پیچا پیچ نیست. یو هغه چې څوک ستا په پناه کې، ستا په حفاظت کې، اخو جلا خبر ده. که ستا حفاظت و ستا پناه و ستا کرم نه یو سره ملګري، پیچا پیچ دی، مشکلات په مشکلات کې، زر قسمه مشکلاتو کې به اخته یي. رخت ما هم رخت ما را راه زن، جسم ما مرجان ما را جام کن. رخت ما، یا الله موږ په داسې عاجز جوړ سوي، رخت ما را چې زموږ خپل کالي زموږ په خپل وجود کې دننه شان، هم رخت ما را هغه زموږ و سامانونه لره راه زن غله دي. خدای موږ په خپله د خپل ځان غلی یو. یا الله داسې جوړ سوي یو چې خپله د خپل ځان غلی یو. زما نفس چې زما سره دننه را سره دی، هغه زما غل دی، هغه زما څخه لمونځ اخلي، هغه زما څخه روژه اخلي، هغه زما څخه ستا په محبت اخلي، هغه زما څخه ستا معرفت لرې کوي، هغه ما په ګناه اخته کوي. خپل نفس زما خپل رخت چې په سینه کې دننه را سره دی، رخت ما هم رخت ما را راهزن، هغه زموږ سامان دننه چې هغه نفس دی، هغه هم رخت ما را زموږ سامانونه لر راهزن غل دی. زه د باندې غلو څه بیریږم، د باندې غل چې توپنچه را باندې ونیول، هغه به چیش راڅه واخلي، په جیب کې به راوګوري، 1000 افغانۍ چې راسره پرتې دي هغه به راڅه واخلي، 50,000 به راڅه واخلي، به شیخ نصر راڅه واخلي. هغه غل چې دننه را سره دی په سینه کې دننه او د شهوت او د غفلت توپنچې را باندې نیولې دي،
هغه چې دی زموږ څخه ټول عبادات اخلي، هغه زموږ څخه د خدای معرفت اخلي، هغه زموږ څخه د خدای قرب اخلي، زموږ غل دی. جسم ما بدن زموږ چې دی مرجان ما را زموږ روح لره جامه کن جامه کښونکي دي. پخوا غلو خو به پخوا خو نه دا کالي خلکو نه درلودل، پخوا خو به دا ټکور و کمیس و یو پټو و یو داسې شی چندانې په مشکله پیدا کېدی. نو غل چې به ودرېدی توپنچه به یې پر ونیول خبر وړه وکږه کالي، کمیس به یې ځینې وکښی، لنګوټه به یې ځینې واخېسته، بوټونه به یې ځینې واخېسته، ساعت به یې ځینې خلاص کړي، انګشترۍ به یې ځینې واخېستل، دی به یې دغسې یا لڅې لکې یا په یو نکاح کې به یې لکې یا به په یو ښه سړی چې به و غل به نه کړي، ښه سړی و نه بیا پرتوګ پرېښوئ، که نه نو به الله دې ځي لڅ. دا به نو کې ښه سړی غل و. نو اوس زموږ بدن چې نفس دی هغه زموږ د روح دښمن ګرځېدل دی، زموږ د روح څخه ټول کالي کښلي دي، داسې لڅ پڅ د عبادت څه لڅ پڅ درولی دي، هېڅ عبادت یې ولا کفر ایښی دی. زموږ خپل بدن، خپل نفس، خپل جسم زموږ د روح دښمن دی. دست ما چون پای ما را می خورد، بی امان تو کسی چون جان برد. خدای دست ما زموږ لاسونه چون پای ما را می خورد زموږ پښې خوري. خدای داسې جوړي چې زموږ لاس زموږ پښې خوري. یعنی نفس او روح و بدن خو دواړه زما د بدن جزونه دي. نو یو جز را ولاړېږي بل جز خوري، د بل جز څخه غلا کوي. نو بې امانیتو بغیر له ستا امان څخه چې ته امان رانه کې کسې یو سړی به چون څنګه جان برد خپل روح به یوسه، څنګه به خپل کامیابي ترلاسه کړي. ور برد جان زین خطرهای عظیم، برده باشد مایه ای ادبار و بیم. ور برد که یوسی جان خپل روح زین خطرهای عظیم، د دغه خطرونو څخه که بیا هم یو سړی کامیاب شي، بیا هم د خپل نفس د دغو خطرونو څخه خلاص کړي، د دې غلاو څخه خلاص کړي، خپل اعمال صالحه کوي او د نفس په خوله نه کوي، برده باشد بیا هم وړی به مایه سرمایه ادبار د بدبختي و بیم د بیرې. چې هر څونه یو سړی په خپل سر او د دغه خطرونو څخه ځان خلاص کړي، د نفس ځان خلاص کړي او په عبادتو باندې ځان اخته کړي، بیا به هم څه شي د ادبار او د بدبختۍ او د ترس و د وهم سرمایه به ورسره وي. ولې؟ نو بیریږي بیا ولې خو د نفس ځان خلاص کړی دی. ولې؟ ځان که جان چون واصله جانان نبود، تا ابد باخیش کور است و کبود. ځان که جان ولې روح چون واصله جانان و چې واصل د الله جهود نه خدای تعالی جو معرفت ته نه وصل سوی، د انسان باطن چې په الهي انوارو نه منور سوی، د انسان باطن چې د الله جل جلاله په فضل او د الله جو د رحمت په غالب کې نه راغلی، نو ته ابد در ابد پورې باخیش د خپل ځان سره کور سروندی و کبود پکا ناراضه. چون تو ندیهی راه جان خود بردگیر، جان که بی تو زنده باشد مردگیر. چون تو ندیهی چې ته نه ورکوې راه لار جان خود بردگیر، خپل روح چې دی برده وړی گیر وبوله. یعنی خدایه که زما روح ته د قبول نظر ونه کې او زما باطن ته راڅه قبول نه کې، زما روح و زما بدن ته د قبول په سترګه ونه ګورې خدایه، نو جان خود بردگیر، دا روح چې دی دا برده وړی گیر، دا نو تباه سوی وبوله، دا نو تباه دی. جان که بی تو زنده باشد، جان هغه روح که بی تو چې بې له تا څه ای خدای زنده ژوندی باشد وي مرده گیر، دا پر مړو حساب دی، دا مړی بوله. هغه انسان چې ژوندی وي او د خدای معرفت نه ورسره، د خدای محبت نه ورسره، د الله سره تعلق نه، دا ژوندی مه بوله، دا مړی دی، دا مړی دی، مازې په پښو ولاړ دی. او هغه چې د الله جو معرفت ورسره وي، د الله دوستي او اشنایي ورسره وي، هغه که مړم یې د غسل پر تخته باندې هم پروت یې، هغه ژوندی بوله، هغه مړی هم بوله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، چې کوم کسان په لاره کې د خدای مړه کېږي مړي مو ورته وایه بلکې ژوندي کېږي. عاشد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلى